طول تعریفون او حمدنا خاص د الله رب العزت د فاردی چې د انسانانو د هدایت د فارید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب وکړو او بشمیر درود دی په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه زنانو له داسې مقام ورکو چې د دنیا په هیڅ تاریخ او تهذیب او تمدن کې د هغوی مثال نه پیدا کیږي بلا شک او شبه په اسلام کې درنه ظاهري او معنوي بشمار صفات او خوبیان دي اسلام دا غواړي چې زنانو ته داسې ژوندۍ نصیب شي چې هغه کې سکون او آرام وي دغه شان اسلام غواړي چې زنانو کې تقوا بندگی طهارت او د الله تعالی فرمانبرداري پیدا شي دغه شان اسلام خزل ډیر حقوق ورکړي دي لیکن افسوس چې نن مسلمانان زنانا د امریکای او د یورپ په تابعداري کې د هغوی د توقع نه زیات مخکې لاړي او په خوراک کا خبرو او تر لباس وغیرہ کې د هغوی تقلید کوي او برای نام جامع اچوي چې د اغوستلو باوجود د هغوی بربند ښکاری او بیا په فخر هم کوي او دا ګناه ورته هیڅ عیب نه ښکاری او زنانو خپل ذمہ دارین هیر کړی دي او د کفارو د تهذیب او ثقافت گمراه کړ لارې خپل کړی ده شپه او ورځ د انډیا فلمونه او ډرامې ګوري حالانکه موږ سره بشمیره داسې مثالونه موجود دي چې د مغرب زنانو د اسلام مطالعه وکړه او په اسلام کې د زنانو د عزت او مقام او مرتبه او شرافت نه متاثر شوي نو اسلام قبول کو او د کامیابی په لار باندې روان شوي لیکن زمونږ د نام نهاد مسلمانان زنانا د بے پردګۍ په اختیارولو باندې د خپل عزت نه محروم شولي حالانکه د اسلام دعوت خزه ته داده چې د خپل رب صحیح بندگی وکړه لکه منځ روزه او د ذکر اذکار وغیرہ خیال وساته او د خپل خاون فرمانبرداري وکړه او په خپل کور کې بغیر د شرعي عذر نه بهر اونوزي او کو ضرورت را پیښ شو بیا پرده کې اوزا لیکن نن مسلمانان هغه دا وایي چې موږ ته اسلام سره کړی دی موږ ته اسلام هیڅ نه را کړی حالانکه اسلام چې زنانو ته څومره عزت ورکړی دی دا یو مذهب هم زنانو ته دومره عزت نه دی ورکړی نو بیا زنانو لفکار دی چې په خپل اسلام باندې انتهایی شکر ادا کی زه خو وایم چې 24 غنټې الله جل شانه ته په سجده باندې فرتی وي او شکریا ادا کی دا هم کم ده